भी तसर्रुफात और खवारिक सरजद होते हैं और ये अमर मानन हद तवातुर तक पहुँच गया है। बाज़ी औलियाउना द वफ़ात न पसम तसर्रुफात और करामात ज़ाहिरीगी दा बवादिर नवादिर दा तकशुफ दे दा हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी से देखिए सफ़ा नंबर 41 मसला हफ्तम और जानना चाहिए कि बाज़ औलिया अल्लाह से बाद इंतकाल के भी तसर्रुफात व खवारिक सरजद होते हैं और ये अमर मानन हद तवातुर तक पहुँच गया है। और दावाला नशरुद्दीन अशरफ अली थानवी से जब जमा यो खबर टारगेट कोले چې बादشاہ से माته حرامي وای ما ورته حرامي ځکه ویلو چې دې زه په دې چغه وای چې زه د دیوبند بچی یم دا خو دیوبندیان دي ستا پلار په یو روان دي ته په بل رواني پلار دې چغه وای چې یا شفیع العباد خذ بيدي انت في الاستقرار معتمدي اې د تمام بندګانو سفارش کوونکی د لاس نه میونی سا فسختو کې زما باور ستي بیا وای لیس لی ملجا سوا کا غس نبی له سلام ته وستانه علاوه زما زید پناه نشته امداد می وکا مسنیت در سید سندی وی تکلیف را باندې راغلی دي د سخت حالت دی یا رسول الله د مدینه منورین لا سرا کا مدد می وکا سبحان الله لاري وی کولې شي وی نشي کولې وی زه د دیوبند بچی یم وی مشکل کوشا ورته وایا دا د ټول دیوبند پیر او مرشد کلیات امدادیه حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله نال امداد غریب یا رسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفی فریاد ہے اور بیا سوئی سخت مشکل میں پنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے سبحان اللہ دا کلیدی مسنوی دے د اشرف علی تھانوی سے مسنوی د جلال الدین رومی دا پدې کې دی وی چې اول دا خبره چې الله نه د کېدو یقین مخلوق مجبوری محض دی وی دا عقیده شیطان دراغلی دا دا اشرف علی تھانوی سے لیکلی دي بصیر کې ډاګه بابا وی چې څوک چې اولیاءونه د وفات نه پس مدد نشي غوښتي وی دا شیطانی عقیده ده زه خیم زه د ځان نه ویم نو ځکه ورته حرامي ویم په کتاب باندې ورته ویم ما استاد مخه پرون پرې خو ده موږ د سید دیوبندیانو خلاف نه یو موږ د هغه دیوبندیانو چې د ریوندیانو سر وینځي موږ دغه خلاف موږ خو په لویل چې مناظره ما د دیوبندیانو د سیپیانو نه ما خو مناظره د تبلیغي حضرات او د سیپیانو یو حواله دا ګوره اخوند درویزه بابا رحمت الله علیه تعالی تاسو کوم می سړی د الله ولی دی کده الله دشمن دی دا دغه کتاب دی په خپل د دشمن ارشاد الطالبین د اخوند درویزه بابا کتاب دی صفحه نمبر 196 کې ودا وری ښه 196 صفحه و اما چون در شب جمعه بگوید اخوند درویزه رحمه الله فرمایي چې کم سړی د جمعې په شپه وای الصلاه والسلام علیک یا رسول الله حضرت بگوش میشنو نبی له سلام خپل غوږ باندې اوري خو موږ وای دا معجزتن اوري کنه ته نوري اولیاء وای اوري دا کتابونه په ځای پر قرآن کې الحمدلله تاسو باندې بدکار شیطان کې دا خکار در باندې کوم دی کومه قرآن بیان کوي کنه قرآن کریم نو قرآن بیان کوي قرآن کریم په دې باندې دال دا چې زر آیاتونه تقریبا د امر دي زر آیاتونه تقریبا د نهي دي او دا سه اخبار دي او قصص دي امثال دي یامرکم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره حضرت موسی علیہ السلام خپل قوم ته وایي چې الله جل شانو تاسو امر کوي الله یامرکم بالعدل والاحسان تاسو ته امر کوي چې تاسو حلال کوي او غوی حلال کوي نو دا د موسی علیہ السلام قوم ته امر ده خطاب قوم ته ده لعلکم او دا تتقون او تکسبون او تفعلون يعملون